أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. پارټس اف سپیک نه وروستو نن زموږ ټاپک دی ټینسز به نن سټارټ کوو چې ټینسز څه شی دی، دا به موږ څنګه پیژنو. د انګلیش په ګرامر کې د ټولو نه زیات اهم او ډېر زیات لازمي دی چې دغه ټینسز موږ وپیژنو. د دې نه مخکې موږ د پارټس اف سپیچ هغه سیریز شروع کړی، هغه موږ ختم کوو. اوس موږ د ټینسز دغه سیریز چې کوم دی دغه سټارټ کوو. نو په نمبر به دغه ټینسونه موږ ډسکس کوو. بنیادي طور پر دغه درې ټینسونه دي موږ سره، او د هغې بیا ځان له قسمونه دي، ټایپس دي، هغه به موږ په نمبر ډسکس کوو. خو نن موږ ټینس زده کوو چې دا ټینس څه شی دی. نو موږ وایو چې ټینس چې کوم دی دا موږ زمانې ته وایو، په اردو کې دې ته موږ زمانه وایو. دا موږ ته وخت ښیي. موږ چې کومې خبرې کوو نو دا موږ به یا په تیر شوي وخت کې کړي، د تیر شوي وخت خبرې به کوو، یا به موږ د اوسني یعنې اوس چې کوم کارونه کېږي یا روزمره چې کوم کارونه کېږي د هغې خبره به کوو، یا چې کوم را روان وخت کې کومې خبرې دي یا زموږ چې کوم سوچونه دي د را روان وخت لپاره هغه خبرې موږ کوو. نو دغه وختونه موږ ښیي چې دا خبره تېره شوې ده، یعنې دا کار تېر شوی دی، اوس به کېږي یا به را روان وخت کې کېږي. نو دغه ټول موږ ته ټینسونه ښیي. اوس په ټینسونه موږ یادو څنګه؟ یو سټوري درته بیانوم. د هغې د ټینس ته یادولو دپاره دغه یو سټوري ده چې موږ به ووایو چې د ټینس نوم به موږ بابا واخلو، چې باباجي دا ټینس چې کوم دی یو باباجي دی. سټوري داسې ده چې پخوا په زمانه کې یو باباجي و، د هغه نوم ټینس و، او دا ټینس چې کوم دی دا به هر ټایم په ټینشن کې و، دا به په څه کې و؟ په ټینشن کې و، او دی ډېر زیات مالداره و. دا ټینس چې کوم دی دی ډېر زیات مالداره و، مشر و، عمر رسید او باباجي و. دته به خلکو مستر ټینشن هم وایي، مستر ټینسز نوم یې و. نو دی به هر ټایم خفه و، په ټینشن کې به و. نو په دې کې یو کس راغی، تپوس یې ترې وکړو. څه تپوس یې ترې وکړو چې باباجي زه تا روزانه وینمه، سحر دې وینمه، غرمه دې وینمه، ماښام دې وینمه، او ته خفه یې. وجه راته وښیه. څوک چې داسې خفه وي روزمره سړي ویني نو بیا ترې پوښتنه کوي چې د ده د خفګان زه وجه معلومه کړمه. نو دغه شان دې سړي هم دې ټینس نه تپوس وکړو چې ته ولې خفه یې؟ نو ده ورته وویلو چې زما 3 زامن دي. څه دي؟ زما 3 زامن دي، او زه اوس ما سره د هغې فکر دی. ولې را سره فکر دی؟ چې دغه 3 واړه زامن چې کوم دي دی په هر ټایم کې په خپلو کې په جګړه وي. دغه 3 زامن چې زما کوم دي دغه 3 زامن یې څوک دي؟ د یو نوم پاسټ دی، د یو زوی نوم یې پاسټ دی، د بل زوی نوم یې پرزنټ دی، او د بل زوی نوم یې څه دی؟ فیوچر دی. دا 3 واړه د چا زامن دي؟ د دې ټینس زامن دي. خو دوی په هر ټایم په خپلو کې په جګړه دي. او د دې تکیه کلامونه څه دي؟ د پاسټ ټینس تکیه کلام چې کوم دی د پاسټ تا تی تی، او پرزنټ وایي چې ها هی هو، او فیوچر وایي چې گا ګې ګو. دا تکیه کلامونه دي، دا خبرې دي، او هر ټایم دي په خپلو کې جګړه دي. نو ما سره غم دی چې زما نه وروسته به د دې بیا څه کېږي. نو دا سړی ورته وایي، دا کوم سړی چې د ټینس سره میلاو شو، چې زه تا ته یو ایډیا در کومه، یوه مشوره درله در کومه، نو په هغې عمل وکړه. نو بیا به څه چل وشي؟ دا پاسټ او پرزنټ او فیوچر ستا چې کوم دا 3 واړه زامن دي دا به څه وشي؟ دوی به خپلو نه بیا په جګړه کې چې کوم دي هغه جګړې به ختمې کړي. نو دی ورله دا مشوره ورکوي دا ټینس له چې دوی له داسې کار وکړه، دوی له ودونه وکړه. د پاسټ ټینس نه هم واده وکړه، پرزنټ ټینس نه هم واده وکړه، او څه وکړه؟ فیوچر له هم واده وکړه. دوی د ده مشوره ومنله، او بیا یې ولې یو بله ایډیا هم ورکړله. کله ته خپل دې زامنو له ودونه وکړې نو بیا به دوی ته ووایي چې ستاسو کله زامن وشي نو هغې له به بیا نومونه یو شان کېږدئ. دا وصیت ورته وکړه. دا د سړي دا کوم سړی چې د ټینس سره میلاو شوی دی ورته وایي ښه، وایي چې ته کله دوی له ودونه وکړې نو بیا چې د دوی زامن کېږي بیا به نومونه هغې یو شان کېږدي. دا ورته ته وصیت وکړه. نو چې کله دې ټینس دې خپلو 3 واړو زامنو له ودونه وکړو، پاسټ له هم واده وکړو، پرزنټ له هم واده وکړو، او فیوچر له هم واده وکړو. بنیادي طور پر دا 3 ټینسز دي. بنیادي طور پر څه دي؟ 3 ټینسز دي. یو پاسټ دی، یو پرزنټ دی، یو فیوچر دی. دا بنیادي طور پر دي. دا نور چې کوم بیا 4 موږ وایو هغه د دې څه دي؟ قسمونه دي. نو په دې وجه موږ په داسې ټایپ کې واخیستو. نو دغه کیسه کې داسې چل وشو چې کله دې 3 واړو بیا ودونه وکړلو د ټینسو، نو د ټینس د 3 واړو زامنو ته وصیت پرېښود چې کله ستاسو زامن وشي نو د هغې نومونه به تاسو یو شان کېږدئ. فرض کړه که د پاسټ او د پرزنټ او د فیوچر لومبې زوی وشو نو هغې 3 واړو له به یو شان نوم ایږدي.
که دویم وشو که دریم وشو که څلورم وشو دغه شان دي چې څومره هم کېږي هغې ټولو له به نومونه یو شان کېږدي. نو د دې دغه وصیت ومنلو او چې کله یې له ودونه وکړو نو بیا هغه جګړو نه یې هم بس کړو، بیا یو بل سره جګړې نه کولې. نو کله چې د پاسټ اولنی بچی وشو زوی وشو نو بیا ورله څه کېښودو دې درې واړو مشوره وکړه سلا یې وکړه یو وی بل وی په دغه ټایم کې هم د دې یو بل سره څه وه ګرمه ګرمي وه او جګړه وه. نو دې بیا خپلو کې دا فیصله وکړه په دې باندې متفق شو په دې باندې اتفاق وکړو چې پاس ته وي ته به خپل دی بچي له ړومبي بچي له انډیپینډنټ کېدې نو که دې وي که زمونږ هم بیا په را روان وخت کې چېرته څه وشو اولاد وشو نو هغې له به مونږ دغه نومونه ایږدو. نو دې خپل لومړني زوی له څه کېښودو انډیپینډنټ پاسټ هم انډیپینډنټ کېښودو بیا پریزنټ هم انډیپینډنټ کېښودو او بیا فیوچر هم انډیپینډنټ کېښودو. دغه شانتې دویم له کنټینیوز او دم دویم له کنټینیوز او دریم له کنټینیوز دا ولې یو شان نومونه ځکه چې بابا ورته څه کړی وصیت یې ولې کړی دا د دغه ټینس نوسي دي او د دې زامن دي. دغه شان چې دریم بچی نو هغې له پرفیکټ او ده هم پرفیکټ او ده هم بیا پرفیکټ کېښودو. څلورم له یې څه وکړو پرفیکټ کنټینیوز ده هم پرفیکټ کنټینیوز او ده هم پرفیکټ کنټینیوز. نو دغه شان د دې څلور بچي چې کوم دي نو هغې له ټوټل له یو شانتي نومونه کېښودو ټول له یو شانتي نومونه کېښودل. خو بیا مسله کوم ځای کې پیدا شوه مسله دلته کې پیدا شوه څه مسله پیدا شوه چې کله به دې خپلو زامنو ته اوازونه کولو نو دا به چې انډیپینډنټ اواز کوو نو دی به هم راتلو دی به هم راتلو ځکه چې نومونه خو یو شان دي که نه او دغه شانتې چې کنټینیوس ته اواز کوو نو د دغه به هم راتلو د هغه هم راتلو که ده خپله ته اواز کوو نو د دغه دواړو هغه به راتلو او که ده به خپله ته اواز کوو نو د دې دواړو به راتلو ځکه چې نومونه یو شان دي فرق پکې نو دې بیا دا سلا وکړه دا مشوره یې وکړه چې کله موږ دې ته اواز کوو نو نومونه خو یو شان دي پاته پکې نه لګي نو داسې چل کوو چې بل نوم ورسره ایږدو. نو بل نوم هغې درې واړو په دې باندې متفق شو چې د چا زامن دي هغې سره به د پلار نوم ایښودی کېږي. نو بیا به چې ورته اواز کوو نو بیا به ورته څه وي دې سره یې پاسټ ولګوو ځکه چې د پاسټ والي چې کوم دي هغې سره یې پاسټ ولګوو د ټولو سره یې پاسټ ولګوو په لومړي سر کې ورسره څه ولګوو پاسټ یې ورسره ولګوو ټولو سره یې پاسټ ولګوو. دغه شانتې د ده سره څه ولګوو د ده سره یې دغه پریزنټ د دې څلور واړو سره او د ده سره یې څه ولګوو فیوچر یې ورسره ولګوو. نو اوس څه پاسټ انډیپینډنټ پاسټ کنټینیوز پاسټ پرفیکټ او پاسټ پرفیکټ کنټینیوز د ده پریزنټ انډیپینډنټ پریزنټ کنټینیوز پریزنټ پرفیکټ او پریزنټ پرفیکټ کنټینیوز. ګوره چې دا یو درته زده شو که نه د دې څلورو دا نومونه نو دا درته هم خود به خود زده شو او دا هم د دې یادولو ضرورت پاتې نه شو ځکه چې د دې نومونه ټوټل یو شانتي دي. نو چې دا څلور زده شو دا درته هم یاد شو دا درته هم یاد شو نو صرف څه لکه څنګه چې موږ په کښانۍ کې سټوري کوو هغه ړومبی نوم ورله راخلی د پلار نوم ورسره راخلی او دې سره یې لګوئ. بیا دې دا سلا وکړه چې دا نومونه خو موږ له څه راکړلي باباجي راکړلي دي وایي چې زموږ پلار راکړلي نو د دې نوسو سره به یې د بابا هغه نوم هم څه کېدو نو په اخره کې ورسره څه ولګوو ټینس یې ورسره ولګوو. نو اوس څه جوړ شو پاسټ انډیپینډنټ ټینس پاسټ کنټینیوز ټینس پاسټ پرفیکټ ټینس پاسټ پرفیکټ کنټینیوز ټینس. د دې سره ټولو سره بیا څه ولګوو ټینس یې ورسره ولګوو. present indefinite tense present continuous tense present perfect tense او دا شانتي present perfect continuous tense. دې سره هم future indefinite tense future continuous tense future perfect tense او future perfect continuous tense. نو دا شانتي موږ دا 12 واړه چې کوم دي دا موږ په دې طریقه سره د دې سټورۍ نه څه کولی شو یادولی شو. بیا دا سټوري چې موږ واورېدله نو بس دا ټوله حاکه زموږ په ذهن کې کېښودی شو دغه ټوله حاکه زموږ ذهن ته راغله. انشاءالله د دې نه وروسته به دا په تفصیل سره یو بیانو لکه د پاسټ انډیپینډنټ ټینس پاسټ کنټینیوز او پاسټ پرفیکټ کنټینیوز په یو په تفصیل سره په ډیټیل سره ویډیو جوړو چې د دې پیژنګلو څنګه ده دا به موږ څنګه پیژنو یا که موږ ته په اردو کې داسې جملې راشي نو بیا به موږ هغه که انګلیش ته کنورټ کوو یا په اردو کې به هغه موږ څنګه پیژنو چې دا د کوم ټینس او د کومې زمانې خبره کوي. نو انشاءالله که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل د سره سبسکرایب کړئ چې داسې قسمه نورې ویډیوګانو ته تاسو ته ټول نه اول را رسي. والسلام.